روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 9 نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. د رمضان المبارک په 9 نیټه 13 هجري قمري کال کې مسلمانانو د اسلام د ستر او نومیالي مجاهد مثنى بن حارثه رحمه الله په مشرۍ د فارسیانو لوی او مجهز لښکر ته چې مشري یې بهمن کوله د بوی په جګړه کې درنه ماتې ورکړه. یا د جګړه د یوم الاعشار په نوم هم یادېږي. یوم الاعشار لدې عمله ورته ویل کیږي چې د هر مسلمان په مقابل کې 10 تنه فارسیان جنګېدل. د بویب له جګړې څخه وروسته مسلمانان وتوانېدل چې د دجلې سیند تر غربي سواحل پورې سیمې فتح کړي او ځانونه ثبات ته ورسوي. چیرې دي هغه وختونه چې د اسلامي لښکرو له رعب او هیبته نړۍ په لړزه وه. همدارنګه د تاریخ له پاڼو د روژې په 29 نیټه په 48 هجري قمري کال عقبه بن نافع رحمه الله د قیروان ښار د جوړولو حکم ورکړ تر څو د رومیانو په مقابل کې د مسلمانانو لپاره یو خوندي سیمه رامنځته کړي. او په همدې یعنی د رمضان المبارک په 29 نیټه 122 هجري قمري کال کې د عباسیانو لومړي واکمن عبدالله عباس چې په صفاح سره هم مشهور دی د امویانو د واکمنۍ په پلازمینه دمشق ښار ولکه وکړه. په دې توګه د امویانو واک پای ته ورسېده او عباسیانو د قدرت واګی په لاس کې واخیست.